ملګرو په دې هیله چې راته روغ او جوړ به وای او داسې هڅه مې به هم په تن وي. ملګرو هغه نوې سرپي چې ما یادوله AI الګو ټریډ په نامه باندې چې وه هغه راغله ملګرو. نو تاسو ته د اکاونټ جوړولو طریقه پکې ښیم. نو ډېره زبردست او خوندوره سرپي ده. مخکې له ویډیو شروع کولو څخه که زموږ چینل مو نه وي چینل سبسکرایب کړئ، زنګ ته نښتې کږئ یا انتخاب کړئ تر څو زموږ نوي ویډیو ټول نه مخکې تاسو ته ورسیږي. او ملګرو د ویډیو په ډسکرپشن کې لینک شته دی، لینک باندې به تاسو کلیک واخلئ، تاسو ته به دغسې صفحه راخلاصه شي. دغه سره به ملګرو تاسو کار نه لرئ، دا به همداسې پرېږدئ ځکه دلته ریفرل کوډ باید ورسره همدغسې پاتې وي. نو ریفرل کوډ چې نه وي پکې بیا نه جوړېږي، بیا کار نه کوي، سره علامه ورباندې راځي. دغه به داسې پرېږدئ، دې سره به کار نه لرئ. دلته به ملګرو تاسو خپل نوم ورته ورکړئ، دلته موبایل نمبر ورکړئ، دلته به ایمیل آی ډي ورکړئ او دا به ټیک مارک کړئ. دغه باندې به کلیک پسې واخلئ، ساین اپ لکه دغه ده ګوره، دغسې به تاسو دغه ډک کړئ. دلته به مو نوم وي، دلته موبایل نمبر، ایمیل او دا به ټیک مارک کړئ. دغلته به کلیک پسې واخلئ، تاسو ته به دغسې صفحه راخلاصه شي. داسې صفحه چې درته راخلاصه شوه ملګرو، تاسو ته پاسورډ خپله درکوي. دغه ستاسو یوزر نیم دی او دغه ستاسو پاسورډ دی. دغه بیا ستاسو ټرانزیکشن پاسورډ دی. تر څو ملګرو تاسو ویډرا کوئ او یا هم پیسې ورته لري کوئ، دغه پاسورډ بیا درنه غواړي. نو دغه یوزر نیم چې دی، دغه یوزر نیم دا به تاسو په دې خانه کې ورکړئ او دغه پاسورډ به تاسو په د لاندې خانه کې ورکړئ. ساین ان باندې به کلیک پسې واخلئ لکه دغه رقم ملګرو، دا رقم به تاسو ورته ورکړئ. ساین ان باندې مې چې کلیک پسې واخیسته ملګرو، زه ویډیو سکیپ کوم تر څو خپل اکاونټ درته وښیم، د پنګونو د هر څه طریقه درته ښیم. ښه ملګرو چې کله تاسو ورته ساین ان شوئ، تاسو ته به دغسې صفحه راخلاصه شي. دغه ستاسو ریفرل لینک دی، دغلته به تاسو کلیک واخلئ، اوکې به ووایئ، ستاسو لینک کپي شه. ملګرو دغلته زه اوس درته ښیم چې دې کې پنګونه څنګه کېږي. را به شئ د ډیپازیټ باندې به کلیک پسې واخلئ. دلته مو چې کله کلیک ورته واخیسته ملګرو، تاسو هر رقم کرنسي ورته رالیږلی شئ. دا وګورئ، نو بهتره کرنسي او خوندوره زموږ د خوښې کرنسي چې دا بېپشل ده، زه غواړم دا ورته راولېږم. دغه لینک به تاسو کپي کړئ، اوکې به پسې ووهئ، بیا به هم تاسو ځانونه مطمئن کړئ چې دا موږ سره کپي شوی دی. خراب شي ملګرو، تاسو سره که باینانس کې، ټوکن پکه، ټرسټ والټ، هر شي کې تاسو سره پیسې وي، هغه څخه به تاسو ورته پیسې راولېږئ. زه غواړم دغه ما سره $40 دي، له دې څخه زه ورته $40 سینډ کړمه. نیکسټ باندې به ورته کلیک واخلئ، کنفرم. ښه ملګرو زموږ ویډرا په پروسینګ کې ده، دغه ده زموږ ویډرا. زموږ ویډرا کمپلیټ شوه، اوس به زر راورسېږي دغلته ملګرو. را به شئ دغه درې ټکو باندې به بېرته کلیک واخلئ. دلته اولنی ډیشبورډ به انتخاب کړئ. تاسو ډیشبورډ مو چې کله انتخاب کړئ ملګرو، تاسو ته پیسې دغلته ښکاري، دغلته لږ څه انتظار به ورته وکړئ چې تر څو تاسو پیسې راورسېږي. زه ملګرو ویډیو سکیپ کوم تر څو زموږ پیسې دلته راورسېږي. ښه ملګرو دغه دي زما پیسې راورسېدلې، دا وګورئ تاسو په فونډ والټ کې $40 دي. را به شئ ملګرو تاسو دغلته ټریډ اپشن ته، دا ټریډ به ووهئ. ټریډ باندې مې چې کله کلیک ورته واخیستو ملګرو، دغلته به تاسو ورته خپل یوزر نیم ولیکئ، دغه یوزر نیم ګوره، او دغلته به تاسو ورته خپل اماونټ انتخاب کړئ چې تاسو هر څومره پیسې ورته رالیږلي دي. او دغلته به ټرانزیکشن پاسورډ نه و چې ما درته وښوده د ویډرا دپاره پکارېږي، هغه پاسورډ به دغلته ورته ولیکئ. زه ویډیو سکیپ کوم تر څو دغه صفحه بشپړه کړم. دغه د ملګرو چې کله مو هغه شیان ولیکل، سبمیشن به پسې ووهئ، اوکې به پسې ووهئ، بس تاسو ته به دغسې ولیکي. دا وګورئ زما کار وشو، دغه اکټیو شولو. نو بس انشاءالله ما ته به د دې نه وروسته ګټه هم شروع شي، ګټه به راته راکول کېږي. نو ملګرو دغه اټکولو طریقه هم درته ښیم چې دا سره کمنټ کېږي ډېره په اسانۍ سره. دغه درې ټکو باندې به کلیک واخلئ، اډ ټو هوم سکرین باندې ورته کلیک واخلئ، بیا به یې اډ کړئ او بیا به هم اډ پسې ووهئ. نو تاسو به لاندې ورته د دغه سکرین د لارې ورته راداخلېږئ. دا وګورئ ستاسو سره اډ شوله. دا وګورئ ملګرو، تر بلې ویډیو موږ ته اجازه راکړئ، د الله په امان.